خبره د انسان خو د دنیا نه ده، خبره خو د آخرت ده. نو دنیا کې د ځان بچ کو، نو د مرګ نه وروسته به څه چل کېږي؟ د ټګۍ ایس شی نه چلیږي. دغه راز څه وخته پورې پټ وي، لیکن یو ورځ داسې راشي چې دا راز فاش. په دنیا کې په ژوند خو منافقانو دا کوشش کولو چې مونږه مسلمانان په تیاره کې وساتو، خپل ځان او مال ته نه بچ کو، نو د مرګ نه وروسته به بیا څه چل کېږي؟ خبره د انسان خو د دنیا نه ده، خبره خو د آخرت ده. نو دنیا کې د ځان بچ کو، نو د مرګ نه وروسته به څه چل کېږي؟ بیا معامله خو ټوله د مرګ نه وروسته او د آخرت ده. او بیا آخرت که تاسو خیال وکړئ داسې شی دی چې الله دې امان راکړي، اډو څوک وینه نو رشوت نشته، شفارس نشته، رور نشته، پلار نشته، دوست نشته، عزیز نشته، تربور نشته، خزه نشته، سوا د خدای نه بل شی نشته. نو ته به راز پټ څنګه وساتې؟ قرآن کریم کې راځي ته به چالاکي کوې، په چالاکۍ هم کار نه کوي. اوس چالاکي خو به د داس چا په مخ کې وکړي که نه، چا پې دوکه کړی، نو د خدای مخ کې به څنګه چالاکي؟ او د خدای مخ کې څوک چالاکي کولی شي؟ اللہ فرمائی بل الانسان علی نفسه بصیرۃ ولو القا معاذیرا. آر سړیتا دا خپل ځان به معلومی، دته به پته ولو القا معاذیرا، اگر که خدای ته ډېر عذرونه پیش کړي، الله به وایي دا ستا نفس تا ته په خپله معلوم دی، دا ستا ځان تا ته په خپله معلوم دی. که یقین دې نه راځي نو خوله به وله بند کړي او لاسونو ته به وایي چې وایي په تاسو دنیا کې څه کړي؟ دا زمونږ لاسونه به شروع شي، یا الله دا یې کړي، دا یې کړي، دا یې کړي. سترګو ته به وایي په تاسو یې څه کړي؟ زمونږ سترګې به څه وایي؟ او بیا په پاکستان کې به زمونږ سترګې د څه شي ګواهي ورکوي؟ کم سترګې چې شپه او ورځ په ملک د غونډس کو تماشو ته ناست. پاکستان وګورئ نن د خدای په عظیم قهر اخته دی، شپه او ورځ د غونډس کو تماشو ته ناست. جنکۍ ورته ناستي، ښځې ورته ناستي، ماشومان ورته ناست. الکانې وګوره وړوکي وړوکي ریډوګانې په لاس کې نیولي، په لاره ځي او غوږ ته یې نیولې. هلکه دا څه کوې؟ وایي جي مې چاورم، مې چاور. ته د امیر صاحب په بمو لګې مې چاورې. جماعت ته ولې نه ځې بدبخته؟ قرآن ولې نه اورې؟ حدیث د جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولناو. اب بدبخت قوم، اد خدای په قهر اخته قوم. دغه سترګې به خدای له څه جواب کوي چې کوم سترګې 24 غنټې د غونډس کو تماشې کوي؟ بیا ملکونه وګوره څومره اهمیت یې ولا ورکړی. کرکټ میچ پاکستان وګټلو، نو د پاکستان زلمی چې دی دا په جامو کې نه ځایږي چې د کرکټ میچ هم وګټلو. د کرکټ په میچ ګټلو کار نه کیږي، هندوستان ګټل غواړي. د کرکټ په میچ ګټلو کار نه کیږي، بیت المقدس قبله اول د یهودو نه آزادول غواړي. کرکټ ګټلو کار نه کیږي، انډیا ګټل غواړي، روس ګټل غواړي. کرکټ دی وګټلو نو څه ملک د ټیپر، نو بیا جنکۍ ورته وړې وړې کاپای راوبغاسي، نو بیا د هلکانو نه پې نوټ څه شی اخلي؟ دا د چا لوڼه دي؟ هندوي دي؟ سکړی دي؟ یهودړې دي؟ انګریزړې دي؟
دا د غاټو غټو مسلمانانو لونه دي او پردي الکانو نه په ډایری کې دسخط اخلي چې دا بستا ریکارډ ما سره پروت زما لور پردي الک لا کاپای راو باسي او هغه الک ته وایي چې ستا ریکارډ به ما سره پروت دا هغه ملک شو دا هغه وطن شو نو زمونږ سترګې به چې څه وخت کې خدای ورته وایي چې دوی په تاسو هېڅ څه لیدل زمونږ سترګې به څه وایي عزیزانو عرض دا چې دا ټول یو خوب دی نن دین چې دی یو خوب دی آیا بزرگ وہی زندگی خواب ہے دیوانے کا زندگی خواب ہے دیوانے کا نہ سمجھنے کا اور نہ سمجھانے کا جون دلیونی خوب نہ پخپلا پوئی گیا اور نہ بل پویولش زندگی خواب ہے دیوانے کا نہ سمجھنے کا اور نہ سمجھانے کا ہوئی زمازیدانو دی مخ کے آیات کے اس خبر را روانه ار سړی تبا آئینه پلاس کې ور کړی دا سی ورته زم ګورم او تاسو ماته چې زما سهال او ستاسو سره د دې په بدل کې چې زه وایم چې دا شی غلط دی دا غلط دی دا غلط دی دا غلط دی تاسو پروګرامونه جوړوئ چې دله کومه ګوله تیاره کړو چې دې پیولو چې غلی شي او مونږ ته خلاص عزیزانو زه یو انسان یم زه به مړ شم زه به مرم یو ورځ زه پیدا مرګ لرم خو د خدای دین په چا پورې موقوف نه دی کم نشتر یا کم ستنه د کونینو چې د پاکستان قوم نن ملیریې تبي نیولې که زه ډاکټر یم او زه مړ شم الله به بل ډاکټر پیدا کوي او تا ته به د کونینو ستن ضرور وایي ځکه چې ته به بې د کونینو ستنې نه نیسي ستنې وال په یو ډاکټر یا کمپاوډر پورې موقوف نه وي هغې له بل ډاکټر پیدا شي یو ډاکټر مړ شي 2 لکه ډاکټران نوري مریض ولا بوزي چې جی دا تبې نیولی دی ستن ورته او ستن ویم درته بیا ډاکټر درته وایي چې په لاس درد کوي په دا سنبی کې درته وا نو بیا ورته بے اختیاره پرتوک پرانیزي او ځان ورته بربند کې او درته ستن دی له بل پیدا کی دی له بل پیدا کی دی له بل سليمان عليه السلام چې وفات کېده اسرائیل ورته راغی تیارې کوي د بیت المقدس تعمیر می اخته کړی دی لږ صبر وکړه ورته وی د خدای کارونه پتا پورې موقوف نه دي تب روانېږي او دی له بل سليمان پیدا کی دا اتمام حجت بکی اتمام حجت دا مانا چې ته سبا ونه وای چې زه خبر نه ما ته چا ویلي نو باناونه نو په هر لاره درته لارې نیولې دي دین لارې درته نیولې په کور درته ډاکه واچي 4-5 کسا تبلیغیانو په شکل کې درشي دروازه درته وټه تروزه پته شو ورته لاس کې دي سوای وې جدا یو څو مرګري دي د خدای د دین دعوت راوړې ده چې تلک جمعه ته پورې راشه یو څو خبرې بس د دوی غاړه خلاص شو او ستا بیړي تباہ شو عمر لا د کور روان شو ستا پلار او نیکه چې روزي نو بانا باندې شي کولای وي بتا ستا 15 شپږ ماشومان نو راغلي الکان درته نو راغلي او درته وي چې د خدای د دین دعوت هم راغلی نو لک خو به تللی وی جماعت ته چې دا دوی څه وایي
تاسو خیال راغی نو ار قدم بیارتا اتمام حجت کی چې سبا څوک داونه وای چې خبر نو ما ته چا ویلی نه. نو زما عزیزانو عرض داو چې مونږ ژوند چې دی دا یو ناول پوی ګناه بیا د خپلو بدو احساس هم راته نه کیږي چې دا زه بد کوم. یو ګناه ده او یو احساس ګناه ده. ګناه خو سړی نه وشي خو چې دا د ګناه احساس ورته نه کیږي دا ډېره بده خبره ده. ګناه وشوه ته په خپلې ګناه پیمانه شي. التوبة الندامه توبه وی دیتا چې سړی په خپلې ګناه پیمانه شي به دی معاف. مونږ ته تصور هم نه کېږي د خپلې ګناه احساس هم راته نه کېږي. لویه بده اوازین ظلم دا دی هیڅ چاته د خپلې ګناه احساس نه. زما عزیزانو الله فرمایي چې وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ هغه وخت کې چې د منافقانو ته وویلی شي چې تاسو فساد مه کوئ په ځمکه کې شرارت مه کوئ شیطانت مه کوئ دوی څه وایي قالوا انما نحن مصلحون مونږ خو نیکان یو الحمدلله پلارم مسلمانو نیکم مسلمانو مونږ مسلمانان یو مونږ څه کړي. نن سورلس سوا کال رستو د منافقانو حال او سورلس سوا کال بعد اوسې تماشا کوي. یو لوی نه لوی پلیت او مردار رونی سره لکه دا سکه ولی سکو بته ډېر بزرګ راغلی شکر دې مسلمانانو پلانې دې ډېر چلا کی لوی نه لوی پلیت او مردار احساس د ګناه عزیزان چاته نه. سار کور نه را روان یو دو سړي په لار راله مړزان لاس نو یو بل ته وایي چې یاره زما دې مړس پن کمال اډو مخې نه اډو زه داسې خپنیولی شما ورپسې ورو راتلم وی دا خبرې د څه شي برکت دی چې آرام ته یې نه پرېږده د شپې مې ملاس کې نیولې دا داسې وی ارامي شی دی چې آرام لی پرېږدي بیا بېغیرته شي جنګ نه سوچ مې کولو چې خدای دې خراب بدبخت و ظالم تعذیب د حیوان حرام دی 24 घंटे پلاس کې مرض نیول او ځان ګرولو قدر ته هم نه پرې خوتل د دې ګناه به پچای د دې ګناه به په ما نه د دې ګناه به د وخت په حکومت والله کده دې ګناه په ما ویلي دي علماء خپل فرض ادا کړی دي په هره زمانه کې د دې ګناه په حکومت وخت دی د لوی دلیل شتا لوی دلیل عمر فاروق تقریر وکړ او صحابه ته وی چې صحابه واوره زما دې په خدای قسمی کده دریای دجله په غاړه یو سپه د تندې مرشي بهم تپوس الله د حضرت عمر نه دریای دجله عظیم دریاب دی او داغه په غاړه چې سپه د تندې مرشي عمر فاروق وای تپوس به خدای زمانه چې ستا په دور حکومت کې یو سپیته ولی دا تکلیف شوی او چې د تندې مر شو د چا په دور حکومت کې چې د سپو کاړې لګي او سپی جنگيږي د چا په دور حکومت کې چې د مړزانو کاړې لګي او په 15 او 10 زره روپے
شرطونه یې د چا په دور حکومت کې چې د اسونو ریسونه کیږي لکه په لاهور کې چې کیږي حیوانات سره چې دومره عظیم ظلم د چا په دور حکومت کې کیږي الله به داغه تپوس داغه وخت د حکومت نه کوي ما په خبرو پوهیږئ معنا به نه کوي معنا به الله تپوس کوي چې زه حکمرانم او زما په دور حکومت کې چاته دا تکلیف وشي زه بیا ذمہوار حکمرانی خو دیتا وي حکمرانی دیتا نه وي چې یو سړی 24 غنټه د ملک د آبادۍ او د ملک د تحفظ او د سالمیت سوچ ور سره نه بلکې 24 غنټه ور سره سوچ دای چې زه به څنګه باقی پاتې شم د ملک خدمت خدا سے نه کیږي عزیزانو د امیر المؤمنین عمر فاروق زمانہ دا د شپې راوته د پخار کې گشت کوي یوازې نن به د شپې د تانې او تانېدارم یوازې نه روزي چې سو پورې غارت ور سره نه چې جای امیر المؤمنین یوازې راوته د شپې گشت کول سورزم کا خیال کړي زمونږ د صدر صاحب په سایکل سور شوی نو فوټوي چې په اخبار کې راغی نو مونږ چای هاي په سایکل سور نو معلوم په خرسوري کو خیر دی او کده په سایکل او څه خبره دا هغه چا کوا چې څوک د بده ورځې سار مزدورای ته په سایکل خوارای ته په سایکل خو بیا خشه ده وای دا هغه چا چې بیگانه روټای ورته خزه په پیس کا پوري وتړي او سار د ټاټکی مزدورای ته روانه خبره دا هغه خلکو کوا او 25 روپۍ بیگالا په ټاټکی لسم چت خېجول باندې وګټي او مازیګر چې کور تراشی ماشوم نه جوړي چې ډاکټر لایبوزي ماشوم نو اسی ټیزن ډاکټرم 100 روپۍ فیس دی و یا رب چه حکمت اس کے نا کساں کساں شدن بحکومت پاکستان ہم بابوان دعا ورځې چې موله اومګي د ډاکټر سره هم راشي بورډو لګي فیس علی او مریضان نو 10 روپۍ ته ډاکټر فیس والی او د شپې تو ورته دارو لیکي او اغستی 25 روپۍ کیږي بچ خلک کوئی غلا زیات شو غلا نه زیاتی که غریب سره غلا کوي اخلوی مجرم دی او کده بنگلو سے دو والا غلی نو هغه څنګه دي شریفان دا په بنگلو کې اوسېږي دا ټول رشوت خواره او د قوم وینه او زویس کلو خړلو والا پټیکو کې کمیشنونه څوک دي لاینونو اچولو کې کمیشن څوک دي شکرانه دي چې نه داخله کړي ټک کار دي نه دي کړي دا څوک کوي پلنټر لاندې چې ناستي او هغه سوالي هم معززین شو او چې د بده ورځې چا د شپې غلا وکړه کافر شو کافر دواړه دي ځان به پاکه نه کزا کمیس میں پلیت تے نو تب پرتگیستل ہے پلیت کزر اٹھائے دا پارا غلا کوم تا خزام بر سرائی میں خساتلے دا تا دا غیر دا پارا غلی زکا چی دا غیر اخراجات نا پورا کی پلیت طول دی دا سپین خرف زامنو کے بخواو خراب نلٹے وہ یو شے دی دا موہ جی دا مردار دا دا غیر دی من چڑی پان خلق چڑی پلاکم دے دی چڑی پان خلق تا معزز ماتو مونږ سره اوسېږي هغه چې ګورې صاحب خزه به په ډګ ډګي سواره کوي
هغه ورځ مې وې ما دا څه چل دی چې دا جنۍ جوړه نه وه لویه بوره ده هغه وایي جوړه نه وه جنۍ جوړه نه وه لوی امبر د پندو د میخې عمره بوره وه دا جنۍ جوړه نه وه د هغه شرمېدلي د دوی په سټونو د درېیمې ورځې تبې ورکړي ډاکټر له مه ځئ دا خروس ګوره یو د سټ نه یو ویښته راچوکوه او مریض لی په ټوټه کې تړه تبه بیځي هغه زنتله خلق دی دا بني ادم دی مردار مونږ ټول یو خو څوک د امریکې خیرات چې راشي زیم خورم تیم خورم زه په ځمکه کښېنم او ویې خورم او ته په میز کرسی کښېنې چې ته په میز کرسی دغه خیرات خورې نو ته معزز شوې او زه چې په ځمکه ورته کښېنم زه یې وخورم نو زه رذیل شم که دا غول دی نو ته هم غول خور یو زه هم غول خور خو تا په کاشوغه غول وخوړه او ما په ګوته وسټل په غولو کې ښه او خراب نه چې ګینې دا ښه غول دی او دا خراب دی اگر چې د بعضې سړي غول هم ډېر پاک د هغه قوم زما عزیزانو عرض مې دا و چې عمر فاروق گشت کوي یوازې ګرځي یو جونګړه باندې ورغی چې پکې نری نری فریاد خیږي چې نږدې ورغی نو بار سړی ناست دی او جاړي عمر فاروق ته تپوس وکړو چې ولې جاړي ورته زه بچیا لار لنډه وه کار دې څه دی چې تپوس کوې په دې شپه اوس هغه سړي ته دا څه پته ده چې دا امیر المؤمنین دی دا پته ورته یا دا د هغه چرته دا خیال چې په نیمه شپه کې امیر المؤمنین هم ګرځي او د ملک څوکۍ کوي ورته نه حل به وی وی حل ویم وی او وی دې جونګړه کې دننه زما ښځه د هغې څه ماشوم پیدا کېږي زه دننه تلی نه شم دې ټیم کې غریب سړی یم نه چېرته دایي راوستی شم نه ډاکټره راوستی شم نه را سره څوک راځي نو جاړم په دې چې دا مړه نه شي دا زما ښځه کړه امیر المؤمنین ورته ویل چې ښه وی یو منټ رامنډه په یو منډه کور ته راغی ښځه یې راپاسوله چاله پاسه وی چې ولې وی الله د ډېر لوی خدمت موقع په لاس درکړه یو مسکین دی او د ښځې بال بچ کېږي او څه کجورې او ستوان هم ځان سره راواله په منډ هغې زر زر کجورې او ستوان راغستي دي عمر مخکې او ښځه ورپسې د شپې منډې وړي الله هسې وایم په خدای قسم چې زه دا د اسلام نوم معلومه نو ماله شرم راځي شرم چې اسلام کوو خو دغه خلکو کې و ممکن لا اسلام شته ته خو راشه یو شپه کنه خوار غریب او مزدورې او ما راپاسوه او راته وایه جاله بجلیګر ملا صاحب ښځه مې بیماره ده او لکه دا خپله ښځه دې راواستوه چې د هغې دیکبال زه به وکړم داسې تو به تاسو به وکړئ په کلي کې د خان ښځه به د بشتي او د کلال د ښځې خدمت له په نیمه شپه کې لاړه شي وایه بزرګانو تاجدونه هم کوئ منځونه او به کوي داسې نو بیا په آرام کې هغه د ثوابه د هغه سړي خبره ملا صاحب جنتونه نشته ټول مې ویل مات کړي یو نشته دوزخ کې مې ښه سیخوالی دی تازه دی که خیر ویل ته مخکې او زه در دا لوی لوی جنډې چې په ځانو درولي دي دا لوی لوی جنډې چې په ځانو درولي دي او په خلوتونو کې او دعا به وکړو دعا به وکړو ته خو ورشه نیمه شپه کې وایې ښځه مې ناجوړه ده
یو زنانه ورته پکار ده چې تاسو را پښپا کې خزاوني او بلی نو دا مو وایي چې پلانې ډېر عمر فاروق ته چا پلانې ډېر خسړې دی چلیان دین دی ور سره شوی دی وینا نو بیا ورته خسړې مو وایي دا تجربه کوي په خسړو باندې دا ټرایو کوي او د غریب خزې لذي څو دشکو لار بشي ډاکټر لا ورشه د شپې په یو بجه به ستا پلار را پانسي ډاکټر دی ته وي ډنمارک کې یو بجه او دی یو سړي د پیشو په خېټه کې درد پیشو بني آدم پرېدا د پیشو په خېټه کې درد ټلیفون یې وکړ ډاکټر ته ټلیفون وکړ چې راشه زما د پیشو خېټه کې درد 10 منټه کې ډاکټر په موټر کې راورسېد او سامان ورسره پیشو له ستنې منې واله په خله کې ورته ګولای مولای واچولې چې پیشو په آرام شو ډاکټر ورته ویلې چې ٹھیک شو جی وی بالکل وی خدانو کدی ته بیا تکلیف ګنټنی ما په شروع شو نو ما ته بیا ټلیفون کې نو زب بیا راځه د پیشو په خېټه کې درد نن د سندام را انسان لته ټکای سو کول نږدې نه راځي ورسک نه روانم ورسک هغه ورځو کې دا ورسک بند جوړې دا انګريزانو جوړولو خان انګريزان زمونږ ساينس دانانو نه جوړولو دا انجینیران چې انګريزانو جوړولو زمونږ چې د غشي صاحب دا سډور تمبو بتی جوړ شي زمونږ انجینیرانو موږ انګريزانو جوړولو ما نه مخکې د انګريز موټر روانو غلط شو چې سټیپ موټر وره او ډرایوینګ انګريزي کولو میړه ور سره ناس غلط موټر دسه بریک یوالو چې د بمبیرای غوندې موټر تا وراته را کوشو خزا خاوند ورته دواړه او سپه په غیږ کې د وینو ګندر اوچا د وینو ګندر او موټر رستو سیټ کې واچو او موټر لا بیا خپل زور پسې ته چرالم لیډی ریډینګ هسپتال ته کې ولټای تراو ډاکټرانو ته وی چې د دې دغه وی دا هم څنګه به نه ډاکټران ټول پیرا ټول شو په سپی چاوله زخم مینځلو چاوله سکول چا سوچ مې کولو د دې د پاره ور پسې رالم چې مالدام ماته پاره یو سبق دا دیسی انګريزان چې سړیا په موټرو وای ته وته یا په موټرو وای چې را کوشي سړی ته نه ګوري چې زخمی دی یا خوب خپل موټر ته ګوري چې خراب شوی په نه دا موټرو والا چې مړ شي نو تاسو دا شیخان چې او نیکان دا د کلی دا ولا را دغه شي سو کولایات کرسی وای خان مرده نن خان مرده خان بنمري دا مونږ چې مرو خیر دا که خان مرده نو مل قرآن تاسو هغه قوم نو تو وای چې د کوم قوم نظام زندگی داوی ا قوم په چرته دنیا کې یو قوم غنل شي یا یو ملک بغنل عمر فاروق مخکې دی او خزا ورپسې چې ورسېده خزې ته وایي چې وا خزه ستا دې په خدای قسمي چې د دې مسافر د خزې داسې خدمت وکړه لکه د خپلې مور او د خور کې خزه لاړه دننه او د بار په ځمکه هغه مسافر سره کېناست چې لږ ساعت تېر شه خزې ورته आवाज وکړ چې یا امیر المؤمنین مبارک شاه ستا وراره پیداش مبارک شاه وراره دې پیداش د یو خوار او د سپیرو د یو مزدور بچی ته د امیر المؤمنین خزه وایي چې دا زما د میړه وراره دی لکه ضرور زوی تاسو به وایي د